الله الرحمن الرحیم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. راځو د ګنچارټ برخې ته. نو د ګنچارټ په برخه کې به تاسو زده کړئ چې اوس مثلا د پروژې په مدیریت کې ګنچارټ څومره رول لري، کومې برخې په عهده لري او څه کومک کولی شي د موږ سره په پروجیکټ منیجمنت کې. نو ګنچارټ چې دی مهمترین رول لوبوي، یعنې ډېر مهم دی. تاسو د هغه هر طریقه او په هر میتود باندې مخته ځئ، خو ګنچارټ ډېر یو ښه افزار دی تاسو لپاره چې په ډېر ښه شکل باندې تاسو پروژې په پیشرفت کې تاسو سره کومک کولی شي. نو دلته ما تاسو ته یو فایل آماده کړی دی، وورډ فایل، چې په دې کې تاسو کولی شئ چې مکمل هغه څه موضوعات چې په ګنچارټ کې دي هغه تاسو زده کړئ. Gantt is a visual and project management tool used to plan, schedule, monitor project tasks over timeline. Its display task horizontal bar showing their start date and end date and duration. او دا خو تاسو ته دلته په متن کې ولوستل د ټاسکو مدیریت د ټایملاین سره، یعنې چې په یو ټاسک کوم وخت کې شروع شي، په کوم وخت کې ختم شي، مدیریت یې، مانیټور یې، پلان کول د ټولې پروژې، دغه ټول کار د ګنچارټ دی چې دا تاسو کولی شئ د هغې ګنچارټ په واسطه باندې وکړئ. نو بیا دلته په همدغه سافټویر کې موږ هوشمند پروجیکټ منیجمنټ سیستم کې دغه ګنچارټ سیستم لرو چې تاسو کولی شئ د هغه نه استفاده وکړئ او پروژه مو په ډېر کم وخت کې په خپل هغه ډیډلاین چې سپارل شوی د هغې نه لږ حتی کولی شئ ته مخ ورته وسپارئ چې کلاینټ ډېر خوشحاله وي. نو دلته اوس راځو. What Gantt chart is used for: project planning, scheduling, tracking progress, managing dependencies, resources management, collaboration, communication, risk management, and risk identification. Okay. Now راځو دلته project planning. Project planning is a chart help break project into a smaller task and assign timeline to each part of the work. دغه یو مهمه برخه دغه ده چې ګنچارټ کې تاسو کولی شئ چې هغه پروژه ټول په وړو وړو برخو وویشئ او هغه وړې وړې برخې مشخص شو کوم نفر ته کار چې وایي کار په اهل کار سپورته شود، یعنې یو نفر چې کومې هغه دی هغه ته وسپارل شي، په وړو برخې وویشئ او خپل کوم نفر چې دی مسؤل دی د کومې برخې هغه ته یې وسپارئ په خپل ټایملاین او سکیجول سره. نو د هغه نه وروسته راځو بل دی سکیجول. It's clearly show when each task start, when it ends, how long it will take. یو کار، یو ټاسک څه وخت شروع شي، څه وخت ختم شي، څومره وخت ونیسي. او دغه this ensure that the entire project is organized and time bound. چې دغه ټوله پروژه د ټایم په اساس باندې مخته لاړه شي، یعنې نه وروسته شي نه پس شي. دغه نه وروسته دی tracking progress. Task bars can be updated with a completion percentage from 0 to 100, helping you visualize progress anytime. نو دا د 0 نه تر 100 پورې تاسو ته کومک کوي چې دغه د پروژې هغه په ویژوال شکل باندې تاسو خپل ټوله پروژه وګورئ د پروګرس سره، چې څومره پروګرس شوی دی، څومره نه دی شوی. manage dependencies. هغه کوم شیان چې اوس مثلا ورته په کار دي، ریلیشنشیپ، یو ټاسک د بل ټاسک سره یعنې ارتباط لري، یو کوم کار چې دی هغه د هغې ته مخ باید یو بل کار وشي چې هغه کار ته مخ لاړ شي. مثلا A task، دلته یو مثال دی چې task A must be completed before task B. دا په دې ګنچارټ کې ترسره شوی دی. نو دغه کې موږ تاسو بیا هلته په عملي ډول باندې وګورو چې اوس مثلا یو ټاسک چې دی که نه B ټاسک د A نه ته مخ نشي راتلی، نو هلته به موږ تاسو د ګنچارټ په اساس باندې موږ تاسو ته تقسیم بندي کوو چې اوس مثلا A ټاسک اول راشي، د هغه نه وروسته بیا B ټاسک راشي. نو د هغه یو ډېر ښه خاصیت دی. نو ورځو resources management. You can assign team members, department, tools, equipment. This prevent conflict and balance workload. یعنې تاسو ته هغه چې دی کارونه چې دی په خپل ډیپارټمنټو په خپل ټیم باندې د هغه سره د وسایلو ټولس او تجهیزاتو باندې وویشئ چې په پروژه کې په کار باندې هغه رانشي، ورکلوډ رانشي، مشکل پېښ نشي. د دې په خاطر د هغې نه وروسته collaboration and communication.
دا یې ډېر ښه برخه ده چې اوس مثلا provide a shared roadmap showing چې دلته roadmap هم کومه درته ښیي we need to be done what we need to be done who is responsible دلته اوس دغه تاسو چې دی هلته ته اوس مثلا کولی شې چې اسانه کړې اوس مثلا احمد د کوم ټاسک لپاره مسؤل دی محمود د کوم ټاسک لپاره responsible دی او د هغو په خپل ډاشبورډ کې دغه هر نفر مالته په خپل سیستم کې هلته اکاونټ لري په هغه اکاونټ کې هغه نفر ته معلومیږي چې اوس مثلا زه کوم ټاسکونه لرم محمود وایي چې زه کوم ټاسکونه لرم څه وخت باید ختم کړم څه وخت باید د دغه ټاسک هغه اکسپایر کېږي زه باید هغه خلاص کړم دلته دا ټول درته هغه ښیي collaboration and communication یعنې ټول په ارتباط کې وي سره داسې نه دي چې مثلا احمد په یو کار باندې کوو محمود هم په هغه کار باندې کوو بېګا شي مالته به وایي چې اوس مثلا ته نن چیز باندې کار وکړه ما خو دا په ای پی آی په ډاکومنټیشن باندې کار وکړه او ظالمه ما په ای پی آی ډاکومنټیشن باندې کار وکړه دا نن تاسو سره مې ټوکه وکړه نو داسې یو موضوعات پیدا کېږي پکې No risk management, risk identifications. By visualizing timeline, you can quickly identify delays or bottleneck and adjust plan early. نو تاسو دغه risk management تاسو په دې هغه کې risk مدیریت او identification کې تاسو په دې هغه کې ما کو چې تاسو د ډیډلاین نه مخکې چې دا وسپارئ دا مثال ډول تاسو داسې ولیکم چې مخکې د نه چې د دغه پروژه ختم شي تاسو ورته د پروژې وخت ختم شي تاسو ورته سپارلی شئ پلان ورته اجست کولی شئ نو دغه یو مهم برخه ده چې اوس مثلا دا د ټیسټ دی چې دا باید ختم شي او دغه ډیلی چې دی یعنې تاخیري چې ده دغه تاسو په هغو کې پیدا کولی شئ چې اوس مثلا په کوم ځای کې تاخیري راځي که نه یعنې که دغه په ګانچارټ نه وي تاسو نه به ډېر وخت ضایع کېږي نو د دوی په خاطر باندې دغه ریسک آیډنټیفیکیشن دپاره د ګانچارټ ډېر مهم دی where Gantt chart are commonly used and software ډېر مهم برخه کې چې دی یعنې software development کې ډېر وخت استفاده construction په انجینري په برخه کې infrastructure projects event planning یعنې اوس مثلا event planning وکړي اوس مثلا زه درته بعضې مثالونه ویم په دغه د انجوګانو په پروژو کې چې دی اوس مثلا ویزیټ دی اوس مثلا څو نفر دي په شنبې باندې څومره ویزیټونه کوم ساحې ګوري مارکیټینګ اینډ کمپین اوس مثلا کمپین کې اوس مثلا نفر وکړم تبلیغات کو سپانسر باید د کوم تاریخ نه د کوم تاریخ په وشي په کومه ساحه کې باندې وشي دا یو بل مثال دی چې اوس مثلا په غزه کې ګټه کو تاسو ته مینوفیکچرینګ پروسس تولیدي برخه کې ما کې آی ټي اینډ ډیوپس پروجیکټس د آی ټي په برخه کې او د ډیوپس په برخه کې ډېر هغه کو ډیوپس خو تاسو پوهېږئ ډیولپر ان اپریشنز مخه پکې دی اکاډمیک اینډ ریسرچ پلانینګ د اکاډمیک په برخو کې او د ریسرچ په برخو کې دا د پلان په برخه کې استفاده کېږي د ګانټ چارټ نو اوس موږ تاسو ورشو دلته اوس دا ګانټ چارټ ما راخلاص کړی دی اوس مثلا زه دلته به ورشم بېرته پروجیکټ ته په پروجیکټ کې د ما سره ډېرې هغه دي پروژې دي په دې ډېرو پروژو کې اوس زه کولی شي چې یوه پروژه انتخاب کړم او هغه ګانټ چارټ یې زه درته وښیم چې اوس مثلا څه رقم تاسو د هغه نه ګانټ چارټ پلي کولی شئ راځم دلته د موبایل اپ ای پی آی د انټیګریشن پروژه مې انتخاب کړه وینې دلته اوس هغه ټول ټاسکونه دي چې اوس مثلا دا باید تکمیل شي دا ټاسکونه ما د ټیسټ لپاره په هوش مصنوعي باندې جوړ کړل چې زه تاسو ته یو ټیسټ وښیم نو تاسو کولی شئ په هوش مصنوعي جوړ کړئ یا په خپله دانه جوړ کړئ د هغه نه وروسته راځو دلته تاسو یو باید په دې باندې پوه شئ چې انباکس دغه څه شی دی وینې دا کولپسیبل دی دا یې دغه خاطر کولپسیبل دی چې اوس مثلا دا ټاسکونه هم کټګوري شي غلط نه شي د انټیګریشن ټاسکونه دي دا د ډاکومنټیشن ټاسکونه دي ډیپلویمنټ ټاسکونه دي انباکس دي دا د هرې پروژې دپاره فرق کو لکه د ان جي او پروژې وي هغه هم داسې کټګورایز کولی شي چې ښه مدیریت یې وشي د هغې نه وروسته اوس مثلا زه راځم دلته ګانټ چارټ وینې په دغه ځای کې تاسو وینئ ګانټ چارټ به اوس لوډ شي دلته اوس اوله برخه دلته په دغه سر کې دا درته ښیي چې دغه د پروجیکټ کالر دی دا د پروجیکټ کالر دی دغه دوهم چې دی ټاسک لیست دی هر یو ټاسکونه چې دی دا یو لیست لري مثلا دا د انباکس لیست دی دا د ډیپلویمنټ لیست دی ډاکومنټیشن لیست دی
او خپله دغه تشین چې دی دا بیا د دې ټاسکو د کورونو هغه دی. نو دلته به اوس تاسو ته معلومیږي چې اوس مثلا پروژه په 15 د ټیوزډې باندې شروع کیږي او تر اوسه ما د ټیسټ لپاره ته دومره رسولي ده، به وروسته نور هم یو بل بعضې ټاسکونه به زه په ګنچارټ کې درته مخ وړم چې دا نه اوږده شي ته پرې پوه شې. اوس دلته ټیوزډې نه تر ترسډې شنمه تاریخه پورې چې دی API deploy API to production دا ما هغه کړی دی، مشخص کړی دی ورته. او بیا مې دلته ویني په دوه هغه کې ویلي دي چې اوس مهال document API endpoint دا دغه سره ارتباط لري، یعنی دغه ټاسک باید ختم شي تر څو چې دغه شروع شي. دا نه شروع کیږي تر څو دغه نه وي ختم. وینئ ټیسټ API نه کیږي که نه، تاسو ته وي چې دغه نور کارونه هم باید دغه کړي، دا سلسله په سلسله باندې مخ ته ځي. دلته بیا درته یې درکوي چې دا باید ختم شي، دا نور ټاسکونه باید یو ختم شي تر څو ته وکولی شي چې دغه ټاسک هغه کې شروع کړي، یعنې سکیجول کې هم تاسو نشئ تغییرولی. د هغه کې تاسو مخ ته وړلی شئ خو د دې بل ټاسک نه چېرته نشئ وړلی. نو اوس راځو دغه ما مخکې درته کړی و چې تاسو په دې هدف پورې پوه شئ. زه اوس راځم دغه ته، زه دغه بېرته دلته راوړم، په دغه باندې موږ تاسو عملي کار وکړو. په دغه دو وخته پورې کارونه ختم دي که نه، نو باید اوس زه دغه ډیپلویمنټ چې دی په 15 تاریخ باندې دا باید شروع کړم. دلته به زه اوس ورشم، دا به کش کړم داسې دغه ځای پورې، او دا به م واخلم د دې ځای پورې. اوس په دې ځای کې هدف څه دی؟ دغه ټاسکونه چې تاسو کله کریټ کړئ په مالته که ټاسکو ته تاریخ ورکړو، خپل تاریخ په اساس باندې خپل موضوع ته ځي. اوس مثلا دغه په 13 تاریخ مو جوړ کړی، تاریخ مو 13 ورته پرېښی، ځکه اوس مصنوعي باندې جوړ کړی و، نو دا په مغه تاریخ باندې پاتې دی. که تاسو دا ډبل کلیک کړئ، دا ورته 13 تاریخ نه کوي، هغه یې کوي 19 تاریخ، مثلا د شروع تاریخ و هغه 19 پورې. اوس دا اپډیټ کړئ، د به اوس اپډیټ شي. ما انټرنیټ لږ ضعیفه دی، څه خیر اوس به بیا وروسته دا اپډیټ کوم. نو زه اوس راځم دغه دلته راوړم. نو دې ځای کې وینئ اتومات تاریخ په موضوع کې مخلي، تاسو په مغه ځای نه هم کولی شئ. ما انټرنیټ ته کوي، دغه ځای د هغه نه بغیر د انټرنیټ نه هم کار کوي. کله چې تاسو انټرنیټ جوړ شي بیا پسې بېرته دا په نورمال شکل باندې کار کوي. ښه دلته اوس زه ورته وایم چې د 6 تاریخ باندې دا شروع کېږي. څه شی شروع کېږي؟ ډاکومنټ API end point. نو د هغې نه وروسته دلته به راځو، دا زه تاریخ ورته مشخص کوم دا څه 2 ورځې، 6 نه تر 9 پورې، یعنې دا کار باید په 2 وخت کې ختم شي. او ټاسک اوس اپډیټ شو، ما انټرنیټ لږ ضعیفه دی، وینم هلته د 19 تر شننې پورې ما ورته ومني. ښه خیر، نو هغه نه وروسته زه بېرته ځم، دا بېرته دلته وړم، دا به دلته ورته ایسم. او دا داسې یو موضوع ده چې دا به بکګراوند کې کار کوي، یعنې تاسو چې خپل دغه کوم کارونه وکړئ وروسته درپسې سیف کېږي ډایرکټ شکل باندې. او بیا کوم انټرنیټ ضعیف وي لږ وروسته بیا هغه تاسو کار سیف کېږي. تاسو یعنې ضرورت نشته ورته تشویش ته چې اوس مثلا ډیټا هم لوز شي. دلته اوس ما د 6 تاریخ نه 2 تاریخه پورې ورته ونیوه. د هغې نه وروسته زه څم دغه بل ټاسک چې دی دا زه انتخابومه. انټګریشن څنګه دلته دی؟ دا انټګریشن چې دی دلته یې ټاسک موجود دی، ځکه چې دلته یې ټاسک موجود وي ځکه دغه د دې ځای پورې نه راځي. ښه د هغې نه وروسته دلته زه ورته وایم چې ټیسټ API end point 2 ورځې 8 نه تر 9 پورې.
او د هغې نه وروسته انټیګریټ 2 ورځې وروسته بیا کار غواړي، خو د هغه نه زه ورته وایم چې د دې کار په ختم سره دا بیا شروع کړي، دا باید هغه شي بیا د دې کار په ختم کېدو سره دا بیا شروع کړي. د هغې نه وروسته به موږ تاسو دا راوړو. نو دا اوس هدف دغه دی چې تاسو د ګنټ چارټ سره بلد شئ. ګنټ چارټ څه شی دی او کوم ځانګړتیاوې لري، او اوس خو تاسو پرې پوه شوئ. بیا نو د هغې نه وروسته په ټاسکو کې هلته تاسو به ورته تیار مشخص کړي وي، یا دلته په ټاسک باندې کلیک وکړئ او دلته هغه یوزر ورته مشخص کړئ. احمد، محمود، دلته چې هر نفر و دلته ورته مشخص کړئ چې دا یې ایمیل او هغه یې ورته اپډیټ کړئ. ټاسک دلته ورته اپډیټ کړئ، ټاسک اپډیټ شو. دمغه نفر مسؤل د دغه ټاسک مسؤل اوس نفر څه شو؟ فرهاد شو. دا فرهاد په دې برخه کې مسؤل دی چې هغه ټاسک مکمل کړو په مغه تاریخ باندې چې دلته ورته شوی دی. دلته ټول جنتري هر څه معلومیږي. نو خدای دې وکړو چې د ویډیو نه تاسو څه زده کړي وي. نو په باقیمانده ویډیوګانو کې به موږ تاسو د پروجیکټ منیجمنټ سیستم د هوشمند د دې باقیمانده نور برخې هم تشریح کوو. ډېره زیاته مننه.